د خبرونو سرټکي له تاوتریخوالي ډک چلن ایران کې ولې له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی مخ په ډیرېدو دی؟ ویدیوهای خشونت نسبت به افغانها در ایران تکان دهنده است و این بر ما یک زنگ خطر است. د پاسپورت د ویش بیا لړۍ د پاسپورت ریاست وایي غوښتونکي دې پر آنلاین بڼه خپل پاسپورت غوښتنې واستوي. دا فعالیتونه د آنلاین طریق نه شروع شول. نن د حمل شلمه ده، له دې نه وروسته به ټول هیوادوال کولی شي چې د پاسپورت دپاره آنلاین ثبت نام وکړي. د نجونو ښوونځیو د پیل غوښتنې ګڼ شمېر هیوادوالو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پیل غوښتنه کړې. د اسلامي امارت څخه موږ غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه هم شروع شي په هره رقم طرحه چې دوی ورته جوړوي د اسلام په چوکاټ کې د اسلام په رڼا کې د ښځو د کار او تعلیم د مخنیوي لامل هر څه چې وي نه جبران کیدونکې پایلې به ولري. او په جنگي جرایمو د روسیې محکومېدل. سلامونه، وخت مو په خیر. د دې مهال پښتو خبرې ټولګي ته مو زه عمران هوتک هرکلی کوم. یو شمېر کابل میشتې ایران کې له افغان کډوالو سره بد او غیر اخلاقي چلن له انسانیت او اسلام څخه لرې بولي او د اسلامي امارت ترڅنګ پر نړیوالو بشري بنسټونو غږ کوي چې د ایران له لوري د افغانانو د ځورونې مخه ونیسي. په همدې تړاو تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت کابل کې د ایران سفیر بللی و چې ایران کې د افغان کډوالو وضعیت په اړه ځواب ووایي. وروستیو کې پر خواله رسنیو ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې او غیر انساني چلن ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې د ګڼو افغانانو غوسه یې پارولې ده. نور حال د رشید الکوزي په راپور کې. شاوخوا 15 کلن افغان ماشوم چې د قانون له مخې هم مجرم نه شمیرل کیږي، خو د ایران د سرتیرو له لوري په بېرحمانه ډول درنې څپېړې زغمي. له دې هم دردونکی ایران کې دغه افغان کډوال او بېوسه ځوان دی چې د خپلې مزدورۍ ترلاسه کولو لپاره دې ته اړستل کیږي چې ټول افغانان وښکنځي. سره له دې چې ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې او سپکاوي موضوع اسلامي امارت له ایران لوري سره شریکه کړې، خو ایران کې افغانانو باندې پر ظلم او زیاتۍ کومه اغیزه نه ده کړې. ایران کې یو تن افغان کډوال چې نه غواړي تصویر یې خپور شي، خپل د زړه ناویلي په غږیز ډول داسې بیانوي. یکی از مهاجرین افغان مقیم ایران هستم. نمیخوام که نام خود بگیرم. دیگه وضعیتی که در این روزها بالای مهاجرین از طرف نیروهای انتظامی ایران و مردم ایران آمده بسیار نگران کننده و غیر قابل بخشش است. مهاجرین خیلی مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار میگیرد. در هر جایی که هستند همگی در اتاقهای خود پنهان هستند. بازار و شهر رفتن نمیتونن، گشت و گذار نمیتونن. حتی در سر کار هم اگر میباشند به صاحب کار رو اخطار دادن که افغانها را به کار دیگه نبرن. کابل میشتي له افغان کډوالو سره د ایران ناوړه چلند په کلکه غندي او له اسلامي امارت او نړیوال غواړي چې په دې اړه دې پلټنه وکړي. ایران باید مجازات شود. قانون ملی بین المللی وجود داره و ما این دولت نمیتونه توان زیر نداره چون خود زیر به رسمیت کس نمیشناسه. پس به رسمیت که شناخته نشوه کشورها حیا نمیکنه. کشورها قوانین داره. هر کشورم که در کشور ما بیایه غیر قانونی حتما اگر مجازات نکنیم بعدش میبینیم. دا خو ډېر یو ناوړه چلند دی او د موږ تاسو مهاجرین سره ډېر ناوړه چلند کېږي. دا خو نه د انسان د عقل کې جوړ راځي، نه په قرآن کې دي. دا ډېر بد چلند کوي. بله ورځ یې هغه څه ته وایي لوچ کړي وو، زندانونو کې اچولي وو. ډېر بد راویوسه کوي. دا خو د ټولو د لحاظ نه ډېر بد دی. ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او له دوی سره ناسم چلند نوې خبره نه ده او وخت نا وخت افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو له لوري دا ډول کړاوونه زغمي. خو پښتنه دا ده چې ایران د افغان کډوالو د وهلو او ټکولو پر مټ د څه شي په لټه کې دی. د افغان کډوالو سره د ایران دا زیاتی او ظلمونو دا وهلو ټکول دلته دوه انګینې ډېرې زیاتې دي. یو دا چې ایران غواړي د یونیسف ملګرو ملتونو په دې اړه باندې پیسې واخلي او خصوصا د اتحادیې اروپا نه چې هغه ترکیې ته پیسې ورکړي چې مهاجر مهار کړي د افغان، نو ایران هم غواړي دغه نه څه پیسې ترلاسه کړي. یو مخه دا ده. دومره سیاسي مخه ویل کېږي چې داسې هم ده چې دوی د داعش خراسان یا د مقاومت ډلې سره غواړي مرسته وکړي، نړیوالو سره یو ځای
لاس یو کړی دی چې غواړي چې دغه مهاجرین د افغان یا کډوال بیرته راولېږي تر هغه دوی مجبور هستي چې وسله واخلي. ویدیوهای خشونت نسبت به افغانها در ایران تکان دهنده است و این بر ما یک زنگ خطر است که از کشور ما مردم به دلایل مختلف، فقر، نامعلومی آینده، بسته بودن دختران، مکاتب دختران، مردم مهاجرت میکنن و امکان داره که در آینده فامیل ها مهاجرت کنن. د راپورونو له مخې نږدې 6 میلیون افغانان ایران کې کډوال دي چې یو شمېر یې دغه هیواد کې پر ګټې وټې بوخت دي، خو یو شمېر نور بیا اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه د ایران په کمپونو کې شپې او ورځې تیروي. د ویلو ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ کابل کې د ایران سفیر بللی و او دواړه لوریو د افغان کډوالو د ځورونې پر مخنیوي او د اړیکو پر ښه والي خبرې کړي. د ریاست الوزرا د مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ په اقتصادي کمیسیون غونډه کې پریکړه وشوه ترڅو د کانونو پترولیم وزارت د هرات ولایت د غوریانو ولسوالۍ اوسپنې کان او د غور ولایت تولک ولسوالۍ سرب کان راوسپړل او ودې کارونه بشپړه او پرمخ یوسي. د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې کمیسیون یا د وزارتونو او اړوند ادارو ته لارښوونه کړې ترڅو د فابریکو او تولیدي شرکتونو ستونزې په خپل وخت او بې له ځنډه له منځه یوسي. په دې غونډه کې همدارنګه د کانونو پترولیم وزارت ته دنده وسپارل شوه ترڅو د هیوادوالو اړتیاو او د مالګې او د ملکي کورني تولید ستونزو ته په کتو د مالګې د تصفیې قرارداد کورني شرکتونو ته ورکړل شي. د پاسپورت عمومي ریاست چارواکي د خپلو چارو د بیا پیلېدو او په آنلاین ډول د پاسپورت غوښتونکو د برېښنایي څانګې د پرانیستل کېدو خبره کوي. د چارواکو په خبره پاسپورت غوښتونکي پر آنلاین ډول غوښتنه کولی شي پرته له دې غوښتنه نه منل کیږي. بل لور بیا پاسپورت غوښتونکي وایي د غوښتنې پر مهال ځانګړي شوي سایټ کار نه کوي او یا هم بیخي پڅ دي. نورحال په راپور کې د پاسپورت ریاست چارې له یوې مودې ټکنۍ کېدو وروسته نن له غرمې وړاندې یو ځل بیا پیل شوې. د چارواکو په خبره پاسپورت غوښتونکي پر آنلاین ډول غوښتنه کولی شي پرته له دې غوښتنه نشي منله کېدی. د یو څه ځنډ وروسته د پاسپورت ریاست خپل فعالیتونه بیرته شروع کړل. دا فعالیتونه د آنلاین طریق نه شروع شول. نن د حمل شلمه ده. له دې نه وروسته به ټول هیوادوال کولی شي چې د پاسپورت دپاره آنلاین ثبت نام وکړي. نو له ټولو هیوادوالو نه غوښتنه کوو چې قلمي عریضو باندې پاسپورت ریاست ته مراجعه ونه کړي. که څوک هم مراجعه وکړي کارونه نه اجرا کیږي. د تسل په وینا روژې میاشت کې به په ورځنۍ توګه 2000 او په راتلونکي میاشت کې د پاسپورت ویش 3000 ته لوړ کړي. موږ روزانه 2000 تعداد پورې کسانو ته اجرات کولی شو چې د رمضان المبارک د میاشتې په تېرېدو سره به دا تعداد د ارقام 3000 ته پورته شي. نو ټول هیوادوال له ولایاتو هم کولی شي چې مرکز ته مراجعه وکړي او آنلاین ثبت نام وکړي. نو له ټولو هیوادوالو نه تقاضا کوو چې اشد ضرورت نه لري سایټ ته مراجعه ونه کړي، ثبت نام ونه کړي، هغه کسانو ته اولویت ورکړي چې هغوی عاجل مریض لري او ضرورتونه لري. پاسپورت اخیستونکي وایي ځانګړی شوی سایټ پڅ دی او چارواکي دې دغه ستونزه ور حل کړي. ما ریاست پاسپورت همیست که سایتشان یک ذره سریع بسازن. خودم تقریبا 2.5 ساعت کیلومتر هستیم یک دانه فرم تا هنوز خانه‌پوری نشده. امروز ما از ساعت 12 بجه تا فعلا که ساعت 2 بجه است ما یک دانه فرم آنلاین هم نتونستیم خانه‌پوری کنیم. خواست ما از ریاست پاسپورت همی است که فقط همی سایتشان کمک تغییرات بیارن، یک سیستم بهبود بسازن. پر آنلاین بڼه د پاسپورت لپاره غوښتنه 200 افغانۍ کېده، خو ادعا ده چې انټرنیټ خونې ورڅخه 100 افغانۍ لوړې اخلي. د کابل له سیمې ناحیې اړوند کاروان سیمه کې چاودنه شوې. کورنیو چارو وزارت ویان وایي پیښه د سړک غاړې ماین چاودنې له کبل رامنځته شوې چې په ترڅ کې یو امنیتي سرتیری ټپي شوی دی. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی او نه یې هم مسؤلینو په دې تړاو څوک نیولی دي. په کندوز کې د ناڅرګندو وسلوالو له لوري د برېښنا یوه ستنه په بمونو اولزول شوې ده. مسؤلین وایي دغه پیښه تېر ماښام ناوخته د کندوز اړوند د کلاګاو کلي تر څیرمه د نامعلومو وسلوالو لخوا د چاودونکو توکو په وسیله رامنځته شوې ده چې په پایله کې له تاجکستان هیواد څخه لیږدول شوې د برېښنا 220 کیلو واټه ستنه تخریب شوې او په خبره یې د بیا ترمیم په موخه یې هڅې هم پیل شوې دي. جزئیات یې د اسماعیل کلیوال په راپور کې.
هغه چاودنه چې د کندوز اړوند د کلیګاو د کلي تر څیرمه یې د تاجکستان هیواد څخه راوارده شوې د برېښنا 220 کیلو واټه ستنه له منځه یوړه. موږ خو په کور کې وو چې روژه ماتی هم کلی و او بس مانځه باندې به ولاړو، بس یو دم درز شو بس 2 ډزې وشول، نو چې راووتلو پایه ولیدلې وه. دا د دغه پیښې نه یو ورځ مخکې د دې یو پایه ولیدل شوی، یو بغل د شانګي. بیا بیګا شپه دغه روژه ماتي وخت کې نه ده، دغه وخت کې 2 ډزې وشي، بس پایه په دا بل مخ شوې وه. په همدې مهال مسؤلین وایي پیښه تیر ماښام د ناڅرګندو وسلوالو له لورې د چاودېدونکو توکو په وسیله رامنځته شوې ده. په دې اړه باندې پلټنې روانې دي تر څو عاملین یې ونیول سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. له بله پلوه بیا د برېښنا ریاست مسؤلین وایي سیمې ته یې د انجینرانو یو ټیم استولی او په راتلونکو 2 ورځو کې به د برېښنا د ستنې بیا رغونې چارې بشپړې او برېښنا به بیرته وصل کړي. و تاسو په جریان کې یاستئ، دلته مو د نورو ولایتو څخه همکاران راغوښتي، د انخوی څخه مو راغوښتي، د مزار څخه مو راغوښتي. ډېر وخت نه نیسي، انشاءالله 3-4 ورځو کې کار خلاصېږي انشاءالله. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د نامعلومو وسلوالو له لورې پر بمونو د برېښنا د ستنو ویجاړول عادي شوي وو، خو پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو تر دې مهاله دا لومړنۍ پیښه ده چې د وارداتي برېښنا پر ستنو ترسره کیږي. د کابل، هلمند او پکتیا ولایت اوسیدونکي په هیواد کې د نجونو پر مخ له 8م ټولګي څخه پورته د ښوونځي د پرانیستې غوښتنه کوي. دوی وایي شرعي حجاب په پام کې نیولو سره د نجونو ته ښوونځي ته تګ اجازه ورکړل شي. جزئیات په راپور کې. په داسې حال کې چې په هیواد کې د تعلیمي کال له پیله شاوخوا 10 ورځې تیریږي، خو له 8م صنف پورته د نجونو پر مخ ښوونځي لا هم تړلي دي، چې دغې چارې د هیواد په کچه د خلکو کلک غبرګونونه راپارولي دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د هیچا په ګټه نه دي. علم به زن و مرد فرض است. اگر یک زن دکتر نباشد ما مسیسر خودم میبریم معاینه تلویزیونی میکنه یا گراف قلب میگیره. این بیخی نارواست که مرد گراف قلب زوره بگیره. علم به زن و مرد فرض است. دوی اجازه مکتب ته ورنکړي، تحصیل خپل ورنکړي، نو سبا ته موږ دغه دوی خپل هم وایي چې مثلا موږ سیاست نشو کولی چې مردانه ډاکټر ته ویسو، نو موږ کولی شو چې که دا سیاست هغه شي نو آینده کې موږ ته ډاکټران کېږي، خپل سیاست کولی شو چې سیاستران ډاکټران ته ویسو. په همدې حال کې د کابل، پکتیا او هلمند ولایت اوسیدونکي وایي د شرعي حجاب په پام کې نیولو سره د نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. د ښځې خدمت ښځه کوي او د نر خدمت نر کوي، نو زموږ دا دغه دی چې مطلب موږ خپل هم دا دغه لرو د اسلامي امارت سره چې مطلب دا دی هغه شرعي دغه چې سمبالي او دوی ته اجازه ورکړي شي چې مطلب دوی خپل تعلیم ته زمینه مساعده کړي. د اسلامي امارت څخه موږ غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه هم شروع شي. په هر رقم طرحه چې دوی ورته جوړوي د اسلام په چوکاټ کې، د اسلام په رڼا کې دوی خپله طرحه ورته جوړه کړي. جدي ډول باید دوی کوشش وکړي چې زر نظر دغه مکتبونه هغه شي تر څو دوی تعلیمي کال ضایع نه شي. تیره اونۍ هم د بلخ ولایت او یو شمېر نورو دیني عالمانو کابل کې په یو خبري کنفرانس کې د نجونو د متوسطو او لیسو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه کړې وه. په هیواد کې موجود کړکېچ ته په ځانګړې توګه د نجونو لپاره د 8م ټولګي څخه پورته د زده کړو او ښځو لپاره د کار د اسانتیاو د برابرولو لپاره د حل یوه معقوله او اغېزمنه لاره پیدا کړي. د ښځو د کار او تعلیم د مخنیوي لامل هر څه چې وي نه جبران کیدونکې پایلې به ولري، لکه د ټولنې نیمایي وجود به فلج شي او پر پاتې وجود به تل پیټی وي. دغه غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې پوهنې وزارت وړاندې له دې هم ویلي وو چې له 8م ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستې طرحه یې ریاست الوزارت ته استولې او له تایید وروسته به ښوونځي پرانیستل شي. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تیر حکومت او ولایتي ادارې د پوهنې، بیارغونې، روغتیا او نورو برخو کې ورته کار نه دی کړی. دوی پر اسلامي امارت ټینګار کوي چې د دې ولسوالۍ هر اړخیزو ستونزو حل ته د جدي پاملرنه وکړي. بل ورته بیا ولایتي مسؤلین وایي یا د ولسوالۍ ته سفرونه کړي دي او د خلکو ستونزې یې له نږدې اورېدلې چې د حل هڅې به یې کوي. نورحال نوررحمت حیران په راپور کې. جانخیل د پکتیا هغه ولسوالۍ ده چې د تیر نظام پر مهال یې هم ډیری سیمې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې وې.
خلک یې له نوي حکومت د سړک، روغتیا، پوهنې، بیارغونې، مخابراتي شبکو او نورو برخو کې د ستونزو حل غواړي. کلینیک ته نه رسېږي، ډېر خلک کېږي چې جام د سړک د لارې چې دې کلینیک ته رسېږي په لار کې چلوي وي چې افغانستان اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د میک د لارې سړکونه ټول خراب دي، بس دې ته د الله توفیق ورکړي چې د ټولو سړکونه په روغ ډول سره ورغوي. د جانخیل اوسیدونکي وایي د دوی په ځینو سیمو کې له تیر نظام هم د ډیری پروژو چارې په نیمایي کې پاتې دي چې د یادو پروژو چارې د بیا پیل اړین بولي. په سیمه کې زیاتره داسې کارونه دي چې د تیر جمهوري دولت په وخت کې کوم هغه چې وي پروژې هغه اچول شوي وي خو تر اوسه پورې لا بشپړې شوي نه. اخوا د پکتیا ولایتي چارواکي بیا وایي د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو ستونزې څارلې او اړوند ادارو ته د حل وړاندیز کړی. مجلسونه مو ورسره کړي دي او وخت په وخت پوښتنه البته مراقبت یې کوو چې حتمي زموږ اطرافي ساحاتو ته چې هلته د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي، دوی د صحي مراکزو ته رسیدګي ډېره ګرانه ده، لرې ساحه کې پراته دي. د مراکزو په جوړولو باندې هم موږ دوی مکلف کړي دي او هغه کوم ځای موقعیت چې د شبکې دپاره انتخاب سوی ده په هغه باندې هم کار سوی ده، سړک هم جوړ سوی هغه هم ورته ور سوی ده. خیل د پکتیا سرحدي ولسوالۍ ده چې د نورو په نسبت پکې خورا کم پرمختیایي او پراختیایي کارونه ترسره شوي دي. د روزګان والي له خیریه ټولنو او ملي سوداګرو وغوښتل چې د روژې میاشت په مناسبت د خیر او ښېګڼې پروګرامونه زیات او د بېوزلۍ په مخنیوي کې دې برخه واخلي. جزئیات د اجمل وصال په راپور کې. د روزګان والي د یو شمېر نورو مسؤلینو سره یو ځای د ترینکوټ ښاریانو له حالت څخه د نږدې لیدو لپاره د ښار له بېلابېلو سیمو څخه لیدنه وکړه. هغه وویله د روژې میاشت په مناسبت دي دوکانداران او هټیوال له عدل او انصاف څخه کار واخلي او ترڅنګ یې د ښاروالۍ ادارې ته هم دنده سپارل سوې چې د توکو نرخونه وخت پر وخت کنټرول کړي. نوموړي پر ملي سوداګرو هم غږ وکړ چې په دې میاشت کې د ثواب لپاره د بېوزلو کورنیو لاسنیوي ته دوام ورکړي. پر عامو سوداګرو باندې دا غږ دی، ټول ته دا غږ کوو چې د روزګان خلک ډېر بېوزلي دي، ډېر مسکینان دي، ډېر ستړي دي. خاص په د روژه مبارکه کې باید دوی کومکونه ورسره وکړي، ځکه چې په نورو ځایو کې تجاران او سوداګر د بېوزلو خلکو سره ډېر کومکونه کوي او دغه دوکاندارانو و دغو ته مو دا توصیه ده چې د خپل نرخونه برابر کړي او کښته یې کړي. د ترینکوټ ښاریان هم له مسؤلینو مننه کوي چې د هغوی احوال له نږدې ویني او له حالت څخه یې ځان خبروي. دوی هم دې وروستیو کې د توکو د لوړو قیمتونو څخه سر ټکوي او اړینه بولي چې د مخنیوي برخه کې باید مسؤلې ادارې لاس په کار شي. د مسکینان دي شی واسه نه پرسیږي، ارزانه دي که یو من بانجان دي په 500 دي، یو من مارو کډو دي په 400 دي، نو دا وځي دي خوران واس پرسیږي. باید په روژه کې وروره دار سړی خیر و خیرات وکړي او کومک وکړي د مسکینانو سره، دا زکاتونو دا خیراتونو وروره د هغه شپېږي. د روزګان ولایتي مسؤلین داسې مهال د ښاریانو له ورځنیو چارو له نږدې لیدنه کوي چې دا مهال امنیت پوره ډاډمن او خلکو ته د هوسا ژوند زمینه برابره سوې ده. د IOM موسسې لخوا د 300 کورنیو سره د نقدي پیسو مرسته وشوه. دا پیسې پر هغو کورنیو وویشل شوې چې کورونه یې تیر حکومت د تیرو جګړو پر مهال ړنګ شوي وه. د کډوالو چارو ریاست وایي د دې کورنیو سروې له وړاندې شوې وه. جزئیات حمدالله همدرد وړاندې کوي. هلمند کې د کډوالو چارو ریاست لخوا د IOM موسسې په مرسته له 300 کورنیو سره د نقدي ډالرو مرسته وسوه. دا هغه کورنۍ وې چې د تیر جګړو پر مهال یې کورونه وران سوي وه. د هلمند د کډوالو چارو رئیس وایي تر کره سروې وروسته یې د 300 کورنۍ په سنګین ولسوالۍ کې په نښه کړي دي چې هرې کورنۍ ته 300 امریکایي ډالره ورکول سوه. دی وایي دا لړۍ به جریان لري او نورې هغه کورنۍ به هم د دې مرستو څخه برخمنې سي چې کورونه یې په تیرو جګړو کې خراب سوي وه. دغه د IOM موسسې د خوا څخه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ هغه کورنۍ چې په تیرو جنګو کې کورونه زیانمن سوي دي د هغو د ترمیم دپاره دغه هرې کورنۍ ته دغه 300 ډالر ورکول کېږي چې تقریبا 300 کورنۍ دي. د مرستې ترلاسه کوونکي وایي خوښ دي چې د کورنیو د خرابۍ د بیرته جوړونې لپاره نړیوال ورسره مرسته وکړه. دوی له نړیوالو مرستندویه بنسټونو غواړي چې افغانستان سره خپلې مرستې ونه دروي، ځکه د دوی په قول دا وخت افغان ولس له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او تر څو چې پر خپلو پښو درېږي تر هغو نړیوالو بشري او نورو مرستو ته سخته اړتیا لري. لاس لکه غنو توان یې وپله خوره ورش ګاډر وکل کین وشان مګر سره ختم سو په حقیقت سره
نو اوس نو نه پکېږي په دې مګر بیا هم نو دغه ته شی کېږي درګاه نسته پکښې کلکین نسته پکښې اوس زما خپل خونې دي 4 خونې سر مې نه دی ور پټ کړی راصفاته شولې 4 خونې پکښې جوړې کړي هغه هم کلکین و درګاه دغه نه لري. هلمند کې اوس مهال د ملګرو ملتونو او نور نړیوال بنسټونو لخوا له ځپل سوو بېوزله او جنګ ځپلو کورنیو سره د مرستو یوې چارې روانې دي چې تر دې مهاله زرګونه کورنیو ته مرستې رسول دي. همداراز ترکیې هیواد د زابل بزګرانو سره د 3000 نیالګیو مرسته کړې ده. د دې ولایت د کرنې رئیس وایي اصلاح شوي نیالګي د مرکز کلات او 2 ولسوالیو بزګرانو ته وویشل. پر همدې مهال بزګران تمه لري چې ورسره بندونو د جوړېدو، شنو خونو او داسې تخمونو مرسته وکړي چې بزګرانو ته یې ګټې ورسیږي. بشپړ حال د اسمت الله قایل په راپور کې. د زابل د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 7 ډوله میوو د لسګونو باغونو د جوړېدو په موخه نن پر بڼوالو د نیالګیو ویش پیل سو. د دې ولایت د کرنې رئیس وایي چې د ترکیې هیواد په مرسته د مرکز کلات، شاجوی او شهرصفا ولسوالۍ د 123 بڼوالو سره نن د 3000 نیالګیو مرسته وکړل چې هر بڼوال ته پکې 50 نیالګي ورکول کیږي. 3000 نیالګي راغلي دي او دغه کسانو چې دا اوس ورته توزیع کیږي د دې نمونه مخکې لیکل شوي دي، نو دغه کسانو دپاره نن توزیع کیږي. هر بزګر ته 50 نیالګي ورکول کیږي مختلف النوع. پر همدې مهال بڼوال د اصلاح شوي نیالګیو پر مرسته د خوښۍ ترڅنګ تمه لري چې د کرنې ریاست د چک ډیمونو د جوړېدو، د شنو خونو، درملو او داسې نورو تخمونو مرسته هم وکړي چې ګټه یې بزګرانو او د دې ولایت اوسیدونکو ته رسیږي. د حکومت اساس زموږ دغه خواهش دی، د اسلامي امارات اساس زموږ د خواهش دی، د مؤسساتو هم د خواهش دی چې هغه شی چې په کوم ولایت کې ښه حاصلات ورکړي باید هغه حاصلاتو شی موږ ته راکول شي. موږ خو په دې اعلان ډېر خوشحاله یو. دغه د ګټه هر څونه ده خو چې لږ څه اوبه برابرې سي چې هغه یا غټې برمې یا وندونه یو داسې کومک موږ سره وشي. بادام لرو، مرضونه لري، دا دواوې باید موږ سره کومک وشي. زیرې شته، دا د مځکې چینجیانې دي، ویي کښتونه یې ختموي، نو دا دواوې و دا دغه چې د خلکو سره کومکونه وشي. د زرګونو نیالګیو دا مرسته په داسې حال کې په دې ولایت کې پر بڼوالو ویشل کیږي چې زابل یو زراعتي ولایت دی او ډیری اوسیدونکي په باغدارۍ او مالدارۍ بوخت دي. د دې مهال پښتو خبرې ټولګه مو پای ته ورسېده. له ملتیاوو نړۍ مننه. پاک الله مو مال. ښه وخت ولرئ.